الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلسلة الفقه الجهادي د درسونو په لړۍ کې زموږ درس د ایمان نواقص، یعنی ایمان په څه خبره باندې ماتیږي، په کوم فعل باندې ماتیږي. د کلمې طیبې یا د ایمان نواقص ورته هم ویل کېږي، او ناقص هغه شي ته وایي چې د هغې د وجود نه نشواله د توحید راځي، توحید په ختمیږي، توحید فاسدی او د هغې په وجود سره توحید باطلیږي. نو واجب چې هر مسلمان او مؤمن د ایمان نواقص وپېژني، لکه څنګه چې د مونځ او اودس لپاره نواقص وي. کله چې هغه واقع شي او مونځ کوونکی په هر ناقص کې واقع شو، نو مونځ یې باطلیږي. مثلا مونځ کې خندا کول، خوراک، څښاک وغیره کوم چې د مونځ مبتلات دي، نو همدارنګه د توحید دپاره نواقص هم شته چې مسلم یا مؤمن په هر یو ناقص کې واقع شو، نو دی مشرک او کافر دی چې هیڅ عمل قبول نه دی، او بشرطي کې په خپلو شروطو سره دغه نواقص په دې کې پیدا شي. چې هغه موږ د ایمان په بحث کې او دارنګه د کلمې طیبې په شروطو کې خبره موږ ذکر کړې ده. لہذا نن هغه نواقص انشاءالله ذکر کیږي، او د دې پیژندګلوي ډېره مهمه ده چې هر مسلمان باید دا کم از کم اجمالیات کې ځان پې پوه کړي. دوستانو، اول ناقص هغه شرک دی. شرک دې ته وایي چې د الله سره د یو د مخلوقاتو نه د برخې والا جوړ کړي او داسې دعوه وکړي لکه څنګه چې د الله دعوه ده، د دغه مخلوق نه داسې ترې نه ویریږي لکه څنګه چې د الله نه یریږي. یا په مخلوق کې داسې څوک وي چې په هغې باندې داسې ته توکل کوي لکه په الله چې ډېر خلق کوي، نو داسې دغه د مخلوق نه هم داسې تمه توقع ساتي، حالا چې د الله په خصایصو د خصوصیاتو د الوهیت د الله کې او په صفاتو کې د هغه سره هېڅوک شریک نشته. نو په دې کې د الله سره څوک شریکول دی د شرک ویل کېږي. چې کله انسان دا کار وکړي، نو دی کافر او مشرک دی، د اسلام نه وځي، اگر که د ورځې روژه او د شپې منځ ګزار هم وي. دلایل د دې ډېر دي دوستانو، موږ به دلته اجمالي نواقص ذکر کوو، ځکه د تفصیل دپاره په دې باندې غټ غټ کتابونه لیکل شوي دي. نو دې دلیل یې دا دی، الله فرمایي ولقد اوحي الیک والى الذین من قبلک لئن اشرکت ليحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. یعنې خامخا په تحقیق وحي کړی شوی تا ته او هغه کسانو ته چې ستا نه مخکې وو. په دې خبره که چېرته تا شرک وکړه ای مخاطبه، نو خامخا عمل به دې برباد شي او خامخا شی به ته تاوان ولاړ. او په سورة انعام 88 نمبر آیت کې الله د 18 انبیاء په حق کې وایي ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. که چېرته دغه 18 انبیاء شرک کړی وی، نو برباد کړي به موږ عملونه دوی چې که دوی کم کړي. نور آیتونه به داسې موضوع کې شته دی چې هغه د شرک په رد کې او دارنګه د توحید په اثبات کې، چې چا د الله سره په عبادت کې د مخلوقاتو نه څوک هم شریک کړي، نو دا د اسلام نه وتلی او کافر دی او عمل برباد دي. دویم دوستان ناقص چې هغه توحید او کلمه باطلی او بې فایده نه رسوي، که څوک په دې کار باندې راتګ وکړي، هغه څه شی دی؟ د الله او د ځان په منځ کې یو واسطه ګرځوي، هغه واسطه چې الله او رسول نه ویلي، او د هغې واسطې نه بیا دی سوال کوي، هغې ځان سپاري، د هغې نه د نفع د نقصان تمه لري، د سپارش امید ترې نه کوي، نو دا شخص مشرک دی. لکه یو سړی ولي له ورځي، بابا له ورځي، یو زیارت له ورځي، یا یو پیغمبر نه غواړي، یا یو بزرګ شخص نه د نفع او د نقصان تمه کوي. د دې دلیل الله فرمایي ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. دوی عبادت کې د غیر الله هغه چې دوی ته نه ضرر او نه نفع رسولی شي، او دوی وایي دا معبودان زموږ د الله په دربار کې سپارش کوي. اوس پخوانو مشرکانو به
د نیکانو عبادت ځکه کو ویل به چې دا هم الله ته برای راست سوال نشو کولی نو دوی به زمونږ په باره کې الله نه سوال کوي مونږ به الله بې بخي که اوس موږ سوچ وکړو دې آیت ته نو همدا حال د اوسنو هغو مشرکینو دی چې د اولیاء قبرونو ته ځي هغوی نه دعا غواړي د هغوی په نوم نظر منښتې کوي هغوی ته فریاد کوي د هغوی د قبرونو طواف کوي په دې عقیده لري چې یاره دوی د الله نازولي دي او زموږ سپارښت به کوي ځکه برای راست موږ وایو د الله نه غوښتل نشو کولی داسې عقیده لرونکي دوستانو دوی مشرکین او ټول عبادت یې برباد دا دویم ناقص شو دریم ناقص دوستانو مشرکین او کفار او طواغیتو ته کافرانو مشرکین نه ویل یا د هغوی په کفر کې شک کول یا د هغوی د عقیدې او مذهب د صحت عقیده لره نو داسې خلق بیا په اجماع سره کافر او مشرکین دي ځکه الله موږ ته امر کړی دی او نبی علیه الصلاة والسلام ته هم امر کړی قل یا ایها الکافرون ورته ووایه چې ای کافرانو ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې زموږ او ستاسې نیکه دی بلکې د انبیا علیهم الصلاة والسلام هم نیکه دی هغوی کفارو ته کفار علی الاعلان ویل سورة ممتحنه کې الله فرمایي د قول ذکر کوي کفرنا بکم یعنی موږ تاسو ته کافر وایو ای کافرو او دا د توحید د لوازماتو نه دي دوستانو چې مشرک او کافر ته مشرک او کافر وي د دې وجه نه شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله فرمایي من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر اجماعا څوک چې مشرکینو ته او کافرانو ته کافرانو مشرکان وروي او یا د هغوی په کفر کې شک کوي یا د هغوی عقیده صحیح ګڼي نو دا په اجماع د امت سره کافر دی او بل ځای وایي فلا يكون المرء موحدا الا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله فلا بد من تكفيرهم ايضا هذا هو مقتضى لا اله الا الله كلمة الاخلاص فلا يتم معناها الا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته كما في الحديث الصحيح من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي فلا يكون معصوم الدم والمال الا بذلك فلو شك وتردد لم يعصم دمه وماله فهذه الامور هي تمام التوحید یعنی یو سړی نشي موحد کېدلی مګر په نفي کولو د شرک سره چې شرک به نفي کوي شرک به رد کوي او د هغې نه برات سره او د هغوی په کوونکي د تکفیر کولو سره پس لابودي دا د کافر کول نه د دې کافرانو چې دوی ته به کافر وي او دا مقتضا د لا اله الا الله دا کومه چې کلمه د اخلاص او د دې معنا نه تمامېږي مګر په کافر کولو د هغه چا چې د الله لره عبادت کې څوک شریک جوړ کړي لکه څنګه چې صحیح حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا اله الا الله ویره او کفر وکړه په هغه څه چې عبادت کې د سوا د الله نه نو د مال او وینه حرام کړی شو دا قول رسول الله نفي تاکید دی نو یو سړی معصوم الدم او مال نشي ګرځېدلی مګر په کفر د ما يعبدو من دون الله سره او که چېرته به شک وکړو یا پکې متردد شو نو وینه او مال محفوظ نه دي او په دې امور سره توحید تماموالی راځي د دې وجه امام محمد ابن سحنون رحمه الله وی چې د علماو په دې اجماع ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد ویونکی یا د هغې نقصان بیانونکی کافر دی او چا چې د هغې په کفر کې هم شک وکړو یا په عذاب کې د هغه نو دی هم کافر دی خلاصه دا شو دوستانو چې هر هغه څوک چې کافر مشرک جمهوري یهودي نصراني طاغوتي یا نور داسې مرتدینو ته کفار ونه وایي دوی خپله کفار دي ځکه اوسني طواغیت په ځان خپله ګواهي ورکوي چې موږ جمهوریت خوښوونکي یو قانون مو جمهوریت دی جمهوریت ته احترام لرو نه دوی په خپلو ځانونو باندې په خپله د کفر شاهدي کوي ځکه دوی د الله حق مخلوق ته ورکړو نو دوی په دې سره کافر شو نو دوی ته به دوستانو کافر وایي که کافر دی ورته نو یو سړی په خپله پې کافر کېږي خو یو خبر دلته دوستانو یاد ساتل غواړي هغه ده چې دا قاعده چې څوک کافر ته کافر نه وي هغه خپله کافر کېږي دا په خپل اطلاق باندې ده مطلق به داسې نه وي بلکې څوک چې کافر ته د اجتهاد د وجه نه کوم چې مقبول اجتهاد وي معتبر اجتهاد وي یا د معتبر تعویل د وجه نه کافر ونه وي چاته یا د یو جهل د وجه نه اپې ناخبر چې دغې نه کافر دی چې هغه جهل هم مقبول وي نو ده ته به کافر نشي ویلی که چا دغه کسانو ته کافر ونه وي لکه مونځ پرېښودونکي مثلا او تارک الصلات د اهل علم په کفر د دې کې اختلاف دی
اگر که صحیح او راجح قول بدی کې د کفر دی چې تارک الصلات کافر دی. خو که اوس څوک تارک الصلات ته کافر ونه وایي یو بالماس څوک کافر ونه وایي نو موږ دغه شخص نشو کافر کولی ځکه په دې کې اختلاف دی. او دارنګې اختلاف تکفیر د ګمراه فرقو لکه خوارج معتزله و دې ته چې څوک کافر ونه وایي نو موږ دا سړی نشو کافر کولی ځکه دې کې اختلاف دی. او هر چې دا عقیده لري چې من لم یکفر الکافر او شک فی کفره څوک چې کافر ته کافر ونه وایي یا د هغه په کفر کې شک وکړي نو دا به د هغه چا باره کې وي چې هغې کفر بواح کړی وي نو بیا دغه شخص بیا کافر دی. دارنګ دویم څوک چې چاته کافر دی او جهل معذور د وجې نه ونه وایي خو چې د ده تکفیر نه کول د عناد د وجې نه وي یا د شرع د الله سره متضاد نه وي داسې اشخاص بیا دوه قسمه دي. یو قسم هغه جاهل په نواقض د ایمان یو سړی د ایمان نواقض نه پیژني او په بعضو نواقضو باندې خبر بعضې نه پیژني که د چا نه یو ناقص صادر شي د جهل معذور د وجې نه په سبب د نوي اسلام یې نوی راوړی دی ټولو ته پته نه شته چې دا شی ایمان ماتوي یا په دې سبب چې د ډېر لرې منطقه کې پروت دی دی چا ته رسیدګي نشي کولی چې د هغه نه دین یاد کړي چې د یا د علم طلب ته وکړي نو دا سړی معذور دی. اما هغه شخص چې مسلمانانو په ښار کې اوسېږي او بیا ترې ناقص صادر شي نو د ده جهل به بیا قبول نه وي. دویم قسم دوستانو هغه جاهل په حال د کافر باندې یو سړی کافر نه پیژني چې دا اوس په دې خبره کافر دی یا یې پیژني لیکن دا نه پیژني چې دا حکم سړی د اسلام نه وباسي که دا قسم کار چا وکړو د ده حکم دا دی چې دا سړی د اسلام نه وتی دی نو دا شخص په معذور بالجهل وي. دا دریم قسم ناقص شو دوستانو. څلورم ناقص چې سړی د اسلام نه وباسي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین په یو معمولي سنت یا کار پورې استهزاء کول دي یا د ثواب او عذاب پورې مسخرې کې قبر عذاب پورې خاندي نو داسې کارونه د اسلام نه سړی خارجي. الله فرمایي قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. ورته ووایي آیا په الله او د هغه په آیتونو او د هغه په رسول باندې ټوکې کوئ بانې مه کوئ په تحقیق سره تاسو کفر کړی دی وروسته د ایمان. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې آیات لاندې وایي فقد اخبر انهم كفروا بعد ایمانهم مع قولهم أن تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر. مجموع الفتاوى ومجلد 320 صفحه. وی الله سبحانه وتعالی دلته خبر ورکړو چې دوی کفر وکړو وروسته د دوی د ایمان نه سره د قول نه چې موږ په کفر قول نه دی کړی. دغه ځکه دغه کسان ویل چې موږ په کفر قول نه دی کړی د عقیدې نه د زړه نه وایو بلکې موږ ټوکې کولې او دا یې هم بیان کړو چې ټوکې کول الله په آیتونو کفر دی. او بل دی کې شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي او دا آیات دلالت کوي په دې باندې دا آیات په دې دلالت کوي چې دغه کسان چې کوم د رسول الله صحابه پورې خندا کړو وایي ځکه دوی به ویل چې موږ د زړه نه خو خندا نه ده کړې موږ ټوکې کولې بلکې دوی دا ګمانو چې دا کفر نه دی. نو معلومه شو چې استهزاء د الله په آیتونو او دا هغه په رسول پورې دا کفر دی اگر که عقیده هم نه وي او سړی د ایمان نه خلاصوي. نو مذکوره نصوص دلالت کوي دوستانو په دې باندې که د چا نه یو قول یا فعل چې هغه د کفرو صادر شو نو دی به پرې کافر کېږي. برابره خبره چې دی حلال ګڼي او که نه عقیدې وي او که نه. شیخ الاسلام ابن تیمیه په اثار المسلول کې لیکي فمن قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. چا چې یو قول او فعل مکفر وکړو نو دی پې کافر کېږي اگر که دا قصد نه وي چې دی دې کافر شي ځکه هېڅوک د کفر قصد نه کوي مګر چې د الله خوښه شي. نو د دې وجه نه قید د استحلال یا د اعتقاد لګول په داسې کارونو کې چې هغه مکفر وي یا په داسې اقوالو کې چې هغه مکفر وي دا د مرجعه عقیده دوستانو دا غلطه خبره چې زما د زړه نه دا خبره نه وه یا زما عقیده دا نه ده. امام ابن حزم رحمه الله هم فرمایي ويصح النص أن كل من استهزأ بالله بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر. فالنص سره دا ثابته ده چې که هر هغه چا چې ټوکې وکړي په الله باندې او دته حجت رسېدلی و نو دی کافر دی. خلاصه دا شوه چې مخکې آیتونه قل بالله و آیاته و رسولي
دا دغه مسلمانانو باره کې نازل شوي چې هغوی منځونه کول، روژې هم نیولې، زکاتونه ورکول، او د اسلام په لویه غزا کې چې د تبوک غزوه او شرکت هم کړی و، د روم غزا هم کړې وه، غازیانو دوی د قرآن د حافظانو پورې معمولي استهزا وکړه. نو الله په دغه اقوالو مکفرو باندې دوی کافر وګرځول. نو آیا داسې اشخاص چې هغه ارذل الخلق دي، د الله د دین عظمت او وقار نه لري، د الله شریعت به شاته غورځولی، منځ، روژه، زکات نه پیژني، قانون د شریعت متصادم جوړ کړی، د هغې احترام کوي، په خلکو په زور تحمیلوي، مشوره او اتحاد د یهودو نصاراو سره وي، د امریکې سره اول اتحادي وي، طالبان او مجاهدین په دین باندې وژني. آیا په مذکوره نصوصو به دوی کفار نه وي لکه د پاکستان مرتد یا نور حکومتونه چې د دوی ښه مثال له دغه مرتدینو په دې وخت کې موجود دی؟ نو دوی ضرور د الله د آیتونو پورې ټوکې کوي، نو دوی مرتدین دي. پنځم ناقص دوستانو سحر دی، تعویذونه کول، جادوګري کول وغیره. سحر هغه غوټه دم او خبرې دي چې سړی پې خبرې کوي او یا یې لیکي او یا یو شی په بدن یا زړه یا عقل دغه مسحور کې تاثیر کوي، او سحر کفر دی او هر ساحر کافر دی. امام ابن قدامه لیکلی دی یعنی ساحر په یادولو یا په کولو د سحر سره کافر ګرځي برابر ده چې عقیده د حرمت وي او که د اباحت. بې دلیل ذکر کړی دی د سورة بقره آیات وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. دغه ملائکو هیڅ چاته د سحر تعلیم نه ورکولو مګر تر دې چې ورته به ویل یقینا موږ د امتحان دپاره راغلي، نه کفر مه کوئ. دا آیت دلیل دی په دې چې سحر کفر دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکلی دی چې واکثر العلماء على ان الساحر كافر يجب قتله، وقد ثبت قتل ساحر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصه بنت عمر وعبد الله بن عمر جندب بن عبد الله رضی الله عنهم. اکثر علما وایي چې ساحر کافر دی، قتل واجب دی، او دا مسلک دی د عمر فاروق، عثمان، حفصه بنت عمر، عبد الله بن عمر او جندب بن عبد الله رضی الله عنهم. د دې وجه نه دوستانو ابو جهل بن عبدوي او عمر فاروق خپلو کارکوونکو ته ولیکل چې ان اقتلوا كل ساحر وساحره، قال فقتلنا 3 سواحر. ابو داود کې حدیث دی. یعنی عمر فاروق خپل کارکوونکو ته څه ولیکل؟ دی ورته ولیکل چې تاسې ساحران مړ کړئ، هر ساحر ښځه سړی چې چېرته سحر کوي دا به مړه کوي. نو بیا ابو جهل وایي چې موږ 3 ساحران مړ کړو. جندب الخیر هم وایي چې حد د ساحر چې دی د په توره باندې والي، سزا یې بس په توره والي. نو خلاصه دا شو چې سحر ځکه کفر دی چې په دې کې د غیر الله نه د نفع او د ضرر تمه کیدی شي. معلومه شو چې هغه تعویذګر لکه چې نن سبا تعویذونه کوي، خلکو ته د غیب شیانو د معلومولو دپاره قسمه قسم چلونه جوړوي. کله وایي د محبت تعویذ کوم، کله وایي ماشوم نه جنۍ جوړوم، کله وایي د جنۍ نه هلک جوړولی شم د مور په خېټه کې. دا د کفر خبرې دي. داسې خلک واجب القتل دي چې د هر چا پې وسه شو دا واجب القتل دي، ځکه دوی عین د الوهیت دعوه کړه. شپږم ناقص دوستانو د مشرکینو کفارو سره دوستي کول. مشرکینو یا کفارو سره دوستي کول یا د هغوی سره د مسلمانانو مقابل کې مدد کول، دا هم د ایمان ناقص دی چې ایمان پې ماتیږي. د دې دلیل الله فرمایي ومن یتوله منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. چا چې دوستي وکړه د دې کافرانو سره ستاسو نه، نو یقینا دا کس به د هغوی څخه وي او یقینا الله هدایت نه کوي قوم ظالمان ته. دویم دلیل الله فرمایي لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. یعنی نه دي نیسي مؤمنان کافران نور دوستان سوا د مؤمنان نو چا چې دا کار وکړو نو دی نه دی د الله نه په هیڅ دین باندې، یعنی دی مرتد دی، د اسلام نه وتلی. نور آیتونه دوستانو ډېر شته په دې باره کې چې دې ته موالات او معادات وایي. په دې مسله باندې دوستانو مستقل کتابونه لیکل شوي دي او ډېر آیتونه او حدیث په دې باره کې شته. دلته مو صرف اشاره قدرې ورته وکړه چې دا آیتونه دلالت کوي په دې چې د یهودو او نصاراو دوستي ارتداد او کفر دی، لکه څنګه چې اوسني طاغوتي حکومتونه چې په سر کې د پاکستان او داسې نور حکومتونه واقع دي چې د یهودو نصاراو سره په اول صف کې ولاړ دي، بلکې ځان د امریکې سره په فرنټ لاین کې اتحادي ګڼي، چې همدا وجه د کفر او ارتداد دپاره بس ده. اووم ناقص د یو وضعي قانون په احترام باندې قسم کول. لکه نن وخت کې د لړ میکالي په قانون باندې لکه وکیلان او ججان قسم کوي
د هغې احترام کوي، یا اساسي قانون یا نور وضعي دستور د عربو، دا هم د نواقض د ایمان نه یو ناقض دی چې د یو کفري او وضعي قانون په احترام باندې قسم سړی وکړي یا هغې ته فیصلې وړي یا هغه ومني، لکه موجوده حکومتونو د پارلمان یا اسمبلۍ غړي، وکیلان، ممبران چې په پارلمان یا اسمبلۍ کې وي، نو هغوی ته قسم ورکوي په احترام د دغې خودساخته او قوانینو باندې. چونکې دغه وکیل یا ممبر د اول نه کافر و چې کله د انتخاباتو ته ودرېدلو او چې د کله نه په احترام د قانون باندې د قسم وکړو، نو دا بیا په کفر کې زیادت دی، مخکې نه کافر. شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فرمایي وایي ځان پوه که الله دې په تا رحم وکړي چې دین د الله به وي د زړه په عقیده، محبت او بغض سره، او دین د الله به وي د ژبې په نطق یعنې کلمې طیبې ویلو سره، او په ترک نطق په کفر باندې چې کلمه د کفر باندې وي په کفر به خوله نه خوځي، او دین اسلام به وي د اندامونو په عمل کولو د ارکانو د اسلام لره، او پرېښودل د هغو کارونو چې سړی پې کافر کېږي. نو چې کله په یو د دې درې واړو کې خلل راشي چې یو د دغه دریو نه نه وي، نو بیا سړی کافر کېږي او مرتد کېږي. د دې دا مطلب شو دوستانو چې یو سړی کلمه په خوله باندې نه وایي دا مرتد دی، یو سړی په کفر باندې انکار نه کوي، کافر ته کافر نه وایي، او دارنګې د کفر کار نه پرېږدي، یا مینه او محبت د الله د دین دپاره نه کوي، د کافرو سره مینه کوي، د مسلمانانو سره بغض کوي، د الله د دین سره بغض کوي، یا د اسلام هغه اعمال په ظاهر کې نه کوي، نو داسې اشخاص بیا کافر کېږي. دوستانو دا دوستانو وم ناقص شو. اتم ناقص د مشرکین او طواغیتو سره د هغوی په طاغوتي مجلسونو کې کېناستل بغیر د انکار نه، بغیر د قیام نه، بغیر د زور نه. چا در باندې زور نه دی کړی، خو په داسې ځایونو کې ته کښېنې چې هغې کې مشرکین، طواغیت او کافر ناستي، مرتدین ناستي، د هغوی په جلسو کې ګډون کول یا په اسمبلو پارلمانونو کې کېناستل، دا هم یو ناقص دی د نواقض د ایمان نه، چې کله بغیر د قیام او انکار نه واقع شي. انکار دې پې نه کړی، ته ورځې کښېنې اوسه، یا مثلا تپا نڅېږي، یا په هغوی باندې رد نشي کولی، او ته اوسه کښېنې، نو ته هم د ایمان نه خلاص یې. د دې دلیل دا دی الله فرمایي وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جعل المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. یعنی تحقیق نازل کړی د الله په تاسو باندې په دې کتاب کې دا خبره چې کله تاسو واورئ د الله آیتونه چې په هغې باندې کفر او ټوغې کېدای شي، نو مه کښېنئ د دوی سره تر هغه چې ننوځي دوی په بله خبره کې. یقینا تاسو په دغه وخت کې دوی په شان کافر یاستئ. یقینا الله تعالی جمع کوونکی دی منافقان او کافرانو په جهنم کې یوځای. د دې آیت مبارکې د بعضې علمای نجد نه تپوس شو، او دارنګه د هغه حدیث باره کې هم د دوی نه تپوس چې رسول الله فرمایي من جامع المشرک او سکن معه فهو مثله، یعنې څوک چې د مشرک سره واوسېدي او سره موافقت وکړو، نو دی د هغوی په مشرک دی. نو اهل نجد جواب ورکړو چې آیات په ظاهر باندې دی، دا په ظاهر باندې حمل وي چې یو سړی چې کله د الله آیتونه واوري چې په هغې پورې ټوکه مسخري کړي، او دی د دغه ټوکو کوونکو کافرو سره کینی بغیر د زور او انکار د دې منکر نه، او بغیر د پاڅېدو د دوی نه، تر دې چې هغوی په بله خبره کې مشغول شي، نو دی هم کافر دی. اگر که دی استهزا ونه کړي، ځکه دا کېناستل د دوی سره متضمن دي رضا په کفر باندې، او رضا په کفر دی. او په دې آیات علماو استدلال کړی چې راځي په ګناه داسې دی لکه خپله ګناه کوونکی، او که دی دعوه کوي چې دی په زړه کې دغه مجلس بد ګڼي او دارنګه یا ورته بد ګوري، نو دا خبره به د نه قبلېږي، ځکه حکم په ظاهر کې دی شي، ظاهر کې د کفر مجلس کې دی ناست دی، او په تحقیق په ظاهر کې د کفر اظهار کړی دی، نو دی کافر وګرځېدو. دارنګه هر کله چې د ردت فتنه واقع شو، بعضې خلکو دا دعوه کوله چې موږ دغه مرتدین بد ګڼو، نو صحابه کرامو دا دعوه قبول نه کړه، بلکې ټولې په حکم د مرتدینو کې وګرځول، مګر هغه چا چې په خولې سره یې په هغوی انکار کړی، نو هغوی بچ شو. همدارنګه دغه مذکوره حدیث په ظاهر حمل دی. څوک چې دعوه په اسلام کوي چې زه مسلمان یم، او بیا د مشرکینو سره په اجتماعاتو کې یا ورسره په کلو کې اوسېږي او انکار هم پرې نه کوي، نو داسې اشخاص هم د هغوی په شان مشرکین دي، اگر که دعوه د اسلام هم کوي، مګر که اظهار د دین کوي او د مشرکینو نه براعت کوي او موالات د مشرکینو پرېږدي، نو بیا مشرک نه وي. نو دوستانو دې آیات او حدیث
او دارنګي دغه علماء د اقوال نه دا معلومه شو چې هغه سیاسي نام نهاد اسلامي تنظیمونه چې هغه دغه د کفر په مجلسونو کې د غیب سره د مرتدینو سره کینی دغه تواغیت سره اجتماع کوي په اجتماع کې سره شرکت کوي کله توي حرمت رسول کانفرنس کله وي دفاع پاکستان کانفرنس هغه کې دا ټول یو ځای کېږي نام نهاد اسلامي تنظیمونه هم پکې ځان مشر کوي چې موږ د اسلام ټیکداران یو دغه مرتدینو سره دوی په دغه مجلسونو کې کینی دوی په هغه باندې انکار هم نه کوي نه تی پاتېږي نو دا مرتدین حسابي نه هم ناقض دوستانو د الله او د رسول احادیث او سنت عمل بد ګڼل کله چې سره د الله د کتاب او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی سنت بد وګڼي دا سره کافر دي دلیل دا دی الله فرمایي ذلک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم دا دیو جن چې یقینا دوی بد ګڼي هغه چې نازل کړي د الله تعالی نو برباد کړ الله عمل نه دوی دا آیت دلیل چې معمولی ما انزل الله که د قران نه وي که حدیث نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو معمولی مستحب عمل بد وګڼي مسواک پر ټوخي او کې ګيري پر ټوخي ګيره خو فرض ده معمولی سنت د دین لاندې مسواک بد وګڼي یا غي ته بد نظر وکي نو دا سړی کافر دی او اعمال ټول برباد دي اسحاق ابن راهويه فرمایي وقد اجمع العلماء على ان من دفع شيئا انزله الله وهو مع ذلك مقر بما انزل الله انه كافر په تحقیق د علماء په دې باندې اجماع ده چې څوک د ما انزل الله د قران او سنت صحیحه نه یو شی رد کی او د اقرار کوونکې هم وي یعنی د منلو د هغه نه انکار نه کوي خو لیکن دا سړی غټ کافر دی ځکه اقرار هم کوي خدای الله او دارنګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم رد کا اگر کوم معمولی حکم هم وي بل ز اسحاق بن راهويه وي من بلغه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره يقر بصحته ثم رده بغیر تقیه فهو کافر چاته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نه یو حدیث ورسېدو او د په صحت اقرار کوون کې هم چې دا حدیث صحیح دی خو زما مسلک نه زما مذهب نه دی او به رد کو نو دیم کافر دی امام ابن بطوي ولو ان رجلا امن بجميع ما جاء به الرسل الا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافر عند جميع العلماء یو سره ایمان راوړي په ټول هغه دین چې انبیاء علیهم الصلاه والسلام راوړل دي مګر یو معمولی شی رد ک نو دې په دې رد کولو کافر وګرځي د ټولو په نسبت باندې د ټولو انبیاء په نسبت باندې کافر دي اوس مذکوره آیات او دارنګه دا حدیث او نصوص د علماو په دې دلالت کوي چې هر هغه حکومت یا شخص یو معمولی سنت رد کی کافر وي نو آیا د پاکستان یا نور مرتد حکومتونه چې هغه تواغید دي چې د الله تعالی ټول دین رد کړي اوامر نواهی حدود ټول معطل کړي مجاهدین دا غوي تنفیذ ته نه پریدي کفر قانون د پاره په زورونو فوجان او پولیس مردار شول نو دوی به کافر نه نه هغه څوک چې اوس هم د پاکستان حکومت مسلمان حکومت وي داسې شخص به هم کافر دی ځکه من لم یکفر الکافر وشک فی کفر فهو کافر دا قاعده ورته متوجه اگر که ځانون د شیخان مولیان تبلیغیان د قران او سنت داعین هم وایي چې دغه مرتد حکومت په کفر راځي وي دغه حکومت په منځ کې اظهار الدین نه کوي برات نه کوي صرف بدګن په ځکه د اسلام نه خنه ده او نه پیسره مسلمانۍ کې لکه څنګه چې مخکې ذکر شو دوستان لسم ناقص دوستانو دا عقیده لرل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت او دین سخت دی د دې وخت سره مطابقت نه کوي او سنت قوانین لکه قانون اساسی یا د لړمکالي قانون نور عربي وضعي او خود ساخته دستور د دې وخت سره مطابق دی نو دا خبر هم د کفر د چې سړی په مرتد کیږي یا بل خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله د اوسنۍ زمانه سره تطبیق نخري نو داسې اشخاص به کافر دي یا د دې قوانینو احترام کوي او په دې باندې فیصله کول لازم ګڼي نو داسې شخص کافر دی او داسې اشخاصو کفر کې شک او شبهه نه ده پکار دا مرتدین دي ځکه الله فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون چې په قران او حدیث باندې فیصله ونکړه پس دوی کافر دي نو دې آیات په تقاضا باندې دوی کافر دي یو لسم ناقص چې هغه ایمان نه سره اخلاصي دوستانو هغه دا چې د الله د کتاب نه د معمولی شي اگر کنیم آیات یا پورا آیات انکار وکي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه انکار وکي دا هم ناقص دي الله فرمایي ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مهینا. یقینا کسان چې کفر کړي په الله او پر رسولانو د هغه باندې او اراده لري چې جداوالی وکړي دوی د الله او د رسولانو کې، یعنې په ایمان کې، او وایي دوی ایمان راوړو موږ په بعضو او کفر کوو په بعضو، او غواړي دوی چې ونیسي دوی په منځ کې لار، دغه کسان هم دوی د کافران په حق سره او تیار کړي د موږ کافرانو ته عذاب رسوا کوونکي. د الله د قرآن نه یا بعضې د قرآن نه چې څوک منکر شو نو دی کافر دی، نو داسې خلک په دې آیت باندې کفار دي. دوستانو 12 ناقص د الله د دین نه اعراض کوونکی چې د الله دین نه یادوي، د تعلیم کول نه هم، د عمل کول نه هم، او د هغې نه غفلت کوي، دا هم کفر دی. الله فرمایي والذین کفروا عما انذروا معرضون. هغه کسان چې کافران دي د هغه څه نه چې ورته یره ورکړی شوې ده اعراض کوونکي دي، د الله دین نه یادوي. دنیوي تعلیم یې 14 وي، لیکن دین ته چې کله کیني بیا خندا کوي، بسم الله ولا نه ورځي. دویم دلیل ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت یده. څوک لوی ظالم دی د هغه چا نه چې ورته یاد کړي شي آیاتونه د رب خپل، نه مخ واړوي د هغې نه او هیر کړي هغه عملونه چې مخکې لېږلي دي لاسونه ده. دریم دلیل الله فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. او چا چې مخ واړو د یادښت یعنې د قرآن نه زمانه پس یقینا هغه لره ژوند تنګ دی او راپورته به کړو دوی له په ورځ د قیامت کې ړوند. دا آیتونه په دې دلالت کې دوستانو چې هیڅوک په قیامت کې دا عذر نشي کولی چې زه بې علم او ناخبر وم، بلکې دی به قرآن او حدیث نه خپل عقیده یادوي، حتی الامکان اجمالي خو به توحید یادوي، نواقص به یادوي د ایمان، ځکه حجت په انسانانو باندې په قرآن او سنت سره شوی دی. دارنګه دوی په دې خبرې چې محمد رسول الله موږ ته رالیږلی، لیکن نن سبا چې څوک د قرآن او حدیث د تعلیم، تعلم او علم نه اعراض کوي او بیا ترې نه یو ناقص د ایمان صادر شي، نو دی به کافر وي او عذر یې د جهل قبول نه دی. لکه چې نن اکثر خلک تعلیم یافته دي، په هر فن او علم د دنیا کې ښه ماهر دي، ولې د دین نه معرضین دي، لهذا دا عذر بیا صحیح نه دی چې وایي موږ ناپوه یو، بلکې دوی د الله د دین نه اعراض کوونکي دي، نو دا عذر نشي پیش کولی دوی. دوستان 14 ناقص الله په شرط باندې اجتماع او هغه اقامت بد ګڼل، چې د الله دین نافذ شي خلک هغې باندې عمل وکړي. که چا دا بد وګڼو، د اسلامي نظام یې بد وګڼو، حدود یې بد وګڼو، دا کافر دی. الله فرمایي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. غوره کړی د الله تعالی تاسو دین نه هغه چې حکم یې کړی په هغې سره نوح علیه السلام، او هغه چې وحی کړی د موږ ته، او هغه چې حکم کړی د په هغې سره ابراهیم، موسی او عیسی علیهم السلام ته. په دې باندې چې دین قایم کړی او تفرقه مه جوړوئ په دې کې. ګرانه ده په مشرکینو باندې هغه څه چې تاسو دوی هغې ته دعوت کوئ. الله غوره کوي هغې ته هغه څوک چې وغواړي او هدایت کوي هغې ته هغه چاته چې انابت والا وي. اوس دا آیت دوستانو دلیل دی چې د شرع د احکامو نه سړی منکر شي یا د شرعي احکامو تنفیذ یا شرعي حدود بد ګڼي، دا د مشرکانو کار دی. په دې سره سره د اسلام نه وځي. نو معلومه شو چې پاکستاني مرتد یا داسې نور مرتدین حکومتونه چې د شریعت پسې ټوپک راخستی تنفیذ ته نه پرېږدي، په دې آیت لوی کافران او مرتدین دي. 14 ناقص دوستانو چې ایمان نه سړی پرې خلاصېږي هغه فیصلې وړل کچرو، تاڼه، تحصیل ولسوالۍ ته، چې په هغې کې کفري قوانین لکه د لړمکال عین یا اساسي قانون نافذ دی. دارنګه فیصلې وړل جج، وکیل یا د ده په شان کافر سپین ږیرو ته، او دارنګه نرخ او رواج ته، چې دا ټول د قرآن او سنت د رسول صلی الله علیه وسلم سره متصادم دي. کفر او ارتداد دی چې دې شیونو ته فیصلې څوک ویسي، ځکه قرآن او حدیث یې پرېښوده. د دې دلیل واورئ. الله فرمایي افحکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. آیا پس فیصلې د جاهلیت غواړي دی او څوک دی زیات ښایسته د الله نه په فیصله کې د قوم چې یقین کوي. دی آیت کې الله خپل خوږ نبی ته حکم کړی چې د اهل کتابو په منځ کې فیصلې په قرآن او سنت کوه او د دوی د خواهشاتو تابعداري مه کوه، ځکه په خواهشاتو کې د ما انزل الله مخالفت دی. او دا آیت دلیل دی چې وضعي او خود ساخته قوانین لکه قانون پاکستاني یا اساسي قانون د جاهلیت او کفر قانون دی، ځکه چې په غیر د قرآن او سنت نه چې هر قانون خلافي هغه د جاهلیت قانون وایي. امام ابن کثیر د دغه آیات لاندې لیکلی دی
چې جاهلیت والا به فیصله کوي د هغه جهالت او گمراهی په فیصلو او لکه څنګه چې بتاتاران فیصله کوي په هغه قانون چې چنګیز خان ورته جوړ کړو چې دا یو کتاب د احکامو چې د مختلفو دینونو راټول کړو چې هغه ته یا سق یا یاسا ویلي نو دا به د هغوی په کور کې پروتو چې په قرآن او سنت به مخکې کولو. ابن کثیر بیا وایي چا چې دا کار وکړو قانون د قرآن او سنت مقابل کې جوړ کړو لکه څنګه چې نن د پاکستان قانون دی لکه شیخ عبدالسلام د دې آیت لاندې لیکلي تفسیر احسن کلام کې نو دی کافر دی جهاد ورسره واجب دی تر دې چې د الله او د رسول فیصلې ته رجوع کړي. یعنې چې د قرآن او حدیث مقابل کې د بل قانون جوړ کړو هغې ته د احترام وکړو هغې باندې فیصلې وکړي نو دا په دغه باندې کافر کېږي. د ابن کثیر دا فتوا نن په آئین پاکستانی دارنګې قانون اساسی باندې ښه تطبیق دی ځکه دا قوانین هم د یهودو نصاراو جوړ شوي قوانین دي په قرآن او سنت یې مخکې کوي. البته د یاسق او د آئین پاکستانی فرق به شته چې هغه کفر چې په آئین پاکستانی کې دی په یاسق قانون کې نو ځکه یاسق قانون صرف د تاتاریانو دپاره اگر که د کفر قانون که چا پرې فیصله کوله او که نه به کوله نو تعذیب به نه ورکوو چې هلکه تشابه د قانون وله لیکن په آئین پاکستانی چې به فیصلې ونه کړي او هغه څوک نه مني هغه به واجب القتل ګڼي هغه جیل ته بوځي هغه له عذاب ورکوي. دویم د یاسق قانون خلاف کوونکي باندې کوم جرم نه او هغوی د خپل کور دپاره جوړ کړی په خلاف د آئین پاکستانی چې دوی به دغه قانون خلاف کوونکی لوی مجرم ګڼي د دې قانون منل په هر چا لازم ګڼي. لهذا د پاکستان د حکومت کفر د تاتاریانو نه څو چنده زیات دی. حالانکه د شیخ الاسلام ابن تیمیه نه چا د تاتاریانو سره د جهاد په باره کې پوښتنه وکړه چې دې کې خو نیکان خلک دي منځونه کوي روژې نیسي نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ورته وایي واذا رأیتمونی بینهم والمصحف فوق رأسی فاقتلونی اولا یعنې که ما د تاتاریانو په منځ کې ووینئ او قرآن مې په سر وي نو ما اول قتل کوي. نو معلومه شوه چې د شیخ الاسلام ابن تیمیه په شان ولی الله شخصیت د هغوی د حکومت په منلو او منځ کې د پاتې کېدلو په وجه واجب القتل دی. نو آیا هغه شیخان مولیان درباري غټخیټي څاربه مرتد مولیان چې دغه کافر او مرتد حکومت سره بالفعل یا بالقول یا بالرضا ملګري وي د هغوی په دغه کفر چپ دي د هغوی رد نه کوي د هغوی څه شوي کټونو ته پانې ټکوي په هغوی د جهاد فتوا نه ورکوي بلکې برعکس د دغه طاغوت نه دفاع کوي طالبانو مجاهدینو ته ترهګر وایي. آیا نو دا به د ابن کثیر په قول د شیخ الاسلام ابن تیمیه په فتوا باندې مرتدین واجب القتل نه وي بلکې دغه حرام مرتدین به په حرم کې هم قتلولی شي. دا نواقص د ایمان 14 نواقص شو دوستانو چې فیصلې وړل کچرو تاڼه تحصیل ولسوالۍ ته سپینګیرو ته او دارنګې نرخ ته د پښتنو په دې باندې چې څوک فیصله وکړي دا به کافر مرتد وي. د دې تفصیل موږ په خپل کتاب حصول ساعتین او دارنګې په الکواشف الجلیه فی کفر من دخل فی البرلمان والجمهوریه په دې کې تفصیل د دې موږ کړی دی. اعادې ته حاجت نشته صرف دلته نشاندهي موږ وکړه. 15 نمبر کې دوستان ناقص هغه سجده کول نور سپوږمۍ وغیره ته چې دا په اجماع سره کفر او ارتداد دی ځکه چې سجده دا حق د الله دی او غیر الله ته صرف کول شرک او کفر دی. 14 ناقص دوستانو د قرآن عظیم شان یا د حدیث غرزول په نجس او ګنده ځای کې دا هم د نواقض ایمان نه دی په هغې پورې استهزاء کول هغه سپک ګڼل دا په اجماع کفر او ارتداد دی اگر که عقیدې وي او که نه وي حلال یې ګڼې او که نه دا د نواقض ایمان نه دی. نو په دې کې دوستان نن هغه اخبارونه هغه مجلې راځي چې هغه نن وخت خلک په ګنده واڼو کې غورځي په هغې کې آیتونه لیکلي دارنګې د واده کارټونه چاپ کړي په هغې کې بسم الله لیکلي او یا نور د قرآن آیتونه لیکلي او بیا په ګنده ځایونو کې غورځېږي نو په دې باندې دوستانو سړی ګوره کافر کېږي د ته خیال ساتل پکار دي. 15 ناقص چې ایمان نه پې سړی خلاصېږي هغه حرام حلال ګڼل یا حلال حرام ګڼل په اجماع سره دا کفر دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء. مجموع الفتاوى دریم جلد 2 صفحه. انسان چې کله اجماعي حلال حرام وګڼي یا اجماعي حرام حلال وګڼي او یا هغه احکام چې په هغې اجماع وي او دی هغه بدل کړي په اتفاق د فقهاو سره دغه سړی کافر دی. اوس پاکستاني مرتدینو 4 کلن مرتدین دي هغوی خلکو ته حلال حرام کړو حرام ته حلال کړو سود قمار شراب فیصلې وړل طاغوت ته دا ټول عوامو ته حلال کړل شریعت په عین د لړمې کالي بدل کړو نو دوی په اتفاق د فقهاو کافر دي.
اتلسم ناقص دوستانو دا عقیده لرله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته څوک حلالوالی او حراموالی وجوب راوستی شي. یو شی حرام دی رسول الله حرام کړی دی او ته وایې چې نه اوس حلال دی. یو شی رسول الله حلال کړی دی ته وایې چې نه دا حرام دی. لکه چې نن د بعضې غلاتو مقلدینو عقیده ده چې میخه قرآن او سنت کې حلاله نه ده. امام صاحب حلاله کړه، نعوذ بالله. یا د مذهب نه بل مذهب ته تللو باندې دوری دي. یا لکه د مرتدینو عقیده چې آیین کې یو شی حرام وي هغه به حرام وي او که حلال وي هغه به حلال وي. امام ابن حزم فرمایي و که چېرته د یو چا د عقیده وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته یو شی حرام ګڼي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات پورې هغه حلالو، او یا یو شی حلال ګڼي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات پورې حلالو، یا یو حد واجبوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات پورې نه، او یا یو نوی شریعت او حکم پیدا کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې نه، نو دا شخص کافر دی، وینې حلاله ده، مال غنیمت دی چې حکم یې لکه د مرتدو په شان دی چې هیڅ فرق پکې نشته. الاحکام جل اول صفحه 93 کې دی وایي. نور لسم ناقض دوستانو د الله د ربوبیت یا وحدانیت انکار کول، یا الله ته د ولد یا د والد عقیده لرل، دا ټول کفر شرک او ناقض ایمان دی. مطلب دا عقیده پیدا کړي لکه د نصاراو عقیده چې الله ولد لري یا ملائک د الله لونه دي وغیره. نو داسې عقیده د کفر دوستانو سره د ایمان نه خلاصوي. شلم ناقض چې د ایمان نه سره خلاصوي دا عقیده لرل چې د شریعت احکام ټول یا بعضي موقت او د یوې زمانې پورې خاص دي. لکه نن بعضې سیاسي مرتدین څه وایي او دا دین اسلام صحیح خو هغه صحابه کرام وخت ترقی او تمدن نو دا د هغوی خلکو سره خاص دی. نن وخت اسلام د دې زمانې سره تطبیق نه خوري. دا دوستانو کفر دی. څوک چې دا خبرې کوي دا مرتد دی، کافر دی، حلال الدم دی. دې ته ناقض الایمان وایي. یویشتم ناقض دا عقیده لرل چې خالق او مخلوق یو شان دي، یعنی دا الله په بنده کې حلول کړی دی. دا عقیده د حلولي او اتحادیو ده، او د صوفیانو عقیده ده چې دا هم د کفر عقیده ده، د نواقض الایمان نه یو ناقض دی. دې نه ځان ساتل پکار دي. دویشتم ناقض دا عقیده لرل چې قرآن د الله طرف نه دی، یا محمد صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله کاذب دی، یا د نبوت دعوه کول، یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد د بل رسول تصدیق کول، یا ټول انبیا ته دروغ نسبت کول. دا ټول د نواقض الایمان نه دي چې د ایمان نه سړی خلاصوي. دریشتم ناقض دوستانو صحابه کرامو ته د کفر نسبت کول، په هغوی باندې لعنت ویل، هغوی ته د فحاشۍ نسبت کول لکه شیعګان د عقیده لري. دا هم د نواقض ایمان نه دي. لهذا شیعګان ټول مرتدین دي، کافر دي. هغوی د یوې وجې نه دي، هغه د ډېرو وجو نه کافر دي. خو دا صرف دا یوه وجه چې هغه عایشې رضی الله عنها ته د زنا نسبت کوي، دا په دغې وجه باندې صرف په دې وجه هم کافر کیږي سړی. څلېرویشتم ناقض د ملایکو، جناتو یا بعث بعد الموت یا جنت یا جهنم، قیامت وغیره نه انکار کوي. دا هم ناقض الایمان دي. دارنګه دا عقیده لرل چې ملایکې د الله لونه ګڼل، یا هغوی ته کنځلې کول، یا د شیطان نه انکار کول، دا ټول ناقض الایمان دي. چې نن وخت اکثر مرتدین بعضې د شیطان نه انکار کوي، شیطان نشته، کله وایي جنات نشته، داسې ګپ شپ دی، یا دماغي تکلیف لري وي دا پیران نشته دی. دې نه انکار کول دوستانو دا سړی د ایمان نه خلاصوي. پنځویشتم ناقض د قیامت د ورځې نه انکار کول، یا د حساب کتاب تله د میزان، یا پولیس رات نه، یا الله ته د پیشۍ نه، یا د الله د قدرت انکار کې، یا د هغه په قدرت کې شک کې. دا ټول نواقض الایمان نه حسابېږي او سړی په د ایمان نه خلاصېږي. شپږیشتم ناقض د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بشریت انکار کول، دا هم د نواقض د ایمان نه یو ناقض دی چې سړی په د ایمان نه خلاصېږي. دا عقیده لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نورو خو د بشر په شکل کې متشکل شوي، لکه بعضې د بریلیانو د عقیده نه، دوی هم کافر او مرتد دي. دا د کفر او د شرک عقیده او ناقض الایمان نه دی. تفسیر روح المانی په دې باندې ډېر بحث کړی. اوویشتم ناقض دوستانو، که څوک وایي چې ما ته دا پته نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عربي و که عجمي، نه دا هم مرتد دی، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عربي و او رسول هم و. د ولی الدین عراقي نه چا پوښتنه وکړه چې آیا په ایمان کې دا شرط دی چې سړی به علم لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر دی او د عربو نه دی؟ هغه جواب وکړ چې دا پیژندل د ایمان د صحت شرط دی. بیا وایي که سړی دا وایي چې زه ایمان لرم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې الله دې ټول مخلوق ته رسول را لېږلی، لیکن زه نه پوهېږم چې دی د عربو نه و که د عجمو نه، بشر و که ملایکو، جني و که انسي و، نو د دې سړي په کفر کې شک نشته، ځکه ته د قرآن تکذیب وکړو او د اسلام د ټولو امتونو د زمانې نه انکار وکړو، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت هر خاص او عام ته معلوم دی چې په دې کې هیڅ اختلاف نشته. که دا سړی جاهل وي، تعلیم پې واجب دی چې خپل رسول وپېژني، او که چېرته د دې نه وروسته انکار وکړي نو موږ پې د کفر حکم کوو. تفسیر روح المانی د ده نه دا قول نقل کړی دوستانو. اتهشتم نمبر ناقض دوستانو دا عقیده لرل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نور انبیا په غیب باندې پوهېږي. دا هم د نواقض د ایمان نه یو ناقض دی چې د کوم ولی دارنګې د کوم رسول په حقله
د غیب عقیده چې الکه بزرګ خو نه شي په غیب پوهیږي یا د رسول په هغه چې رسول الله په غیب پوهیږي یا یو پیغمبر په غیب پوهیږي دا د کفر عقیده ده دوستانو په اجماع د مسلمانانو سره دا د کفر عقیده ده د دې وجنه تکذیب د نصوص قرآنی او راځي بیا الله فرمایي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله یعنی ورته وی پیغمبرات چې نه پوهیږي هغه څوک چې په اسمانونو په ځمکو کې په غیب باندې صرف د الله نه ما سوا بل څوک نه پوهیږي صرف الله پوهیږي نو د دې آیت نه معلومه شو چې څوک نبی ته غیب ثابت چې پیغمبر په غیب پوهیږي یا ولی په غیب پوهیږي یا بزرګ په غیب پوهیږي نو دا کافر دی د ایمان نه خلاص دی مولا علی قاری فرمای وصرح الحنفیه بتکفیر من قال ان الانبیاء يعلمون الغیب شرف اکبر صفحه وصل درش په تکوي یعنی حنفی علما په دې خبره تصریح کړی دا چې چا وویل چې انبیاء علیهم السلام په غیب پوهیږي نو دا شخص کافر دی د دې معلومه شو چې څوک نبی ته یا ولی ته یا بزرګ ته علم غیب ثابتي د حنفیانو په نسبت باندې کافر دی مرتد دی نه هشتم نمبر ناقض عقیده لري دوستانو چې الله پر راتلونکي کار باندې عالم نه دی دی عقیده ته د شیګانو په اصطلاح کې د بدا عقیده وای چې دا اغلس کفر دی لهدا شیګان کافر دی په کفر اغلس سره د دې عقیده په لرلو سره درستم ناقض د غیر الله په نوم ذبح کول یا د نبی یا د ولی یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې ذبح د تقرب په نیت کې دا کفر او شرک دی اقتضاء صراط المستقیم کې امام ابن تیمیه رحمه الله دې تفصیل ذکر کړي یو درستم ناقص په یو ګناه باندې فخر کول چې کله یو شخص ګناه وکي او بیا په فخر هم وکي نو دا شخص کافر او مرتد دی ګیره خره او برت تاوي چې بس ماړه ګیره څه زونډې دی پرخې دی ایسته وخري نو دا شخص په دې ګیره باندې کافر دی ځکه ګیره فر خودل فرضي او د الله معمولی سنت پورې استهزاء کول کفر دی یو معمولی سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د الله په دې باندې هغه استهزاء کول کفر دی نو پاتې لا په فرایض باندې چې ته فخر کې یا په هغه باندې مثلا د فرایض په استهزاء باندې فخر کې دا خو په طریقه ولا سره کفر دی صاحب د احسن الفتاوی لیکلی دی چې سړی په ګناه باندې فخر کوي انه کفر بلا شک دا بلا شک کفر دی علامه شاملی کلی د احناف معتبره فتاوا د من حصل بلفظ کفر ارتد وان لم يعتقده الاستخفاف یعنی چا چې د کفر د لفظ پورې ټوکی وکړي نو د مرتد دی اگر که عقیده نه وي د وجه د سپک ګڼل ګیره پورې خان دي ځکه دا فرض تور پورې خان دي نو سپک غني اگر که عقیده د نه د خدا کفر دی مولا علی قاری رحمه الله وی امام قنوی لیکلی دی ولو تلفظ بلفظ كلمه الكفر طاعا غير معتقد له يكفر لأنه راز بمباشرته وإن لم يرضى بحكمه كالهازل به فإنه يكفر وإن لم يرضى بحكمه ولا يعذر بالجهر وهذا عند عامة العلماء يعني که سره په کلمه د کفر باندې تلفظ وکړو په خپل خوخه بغیر د عقیده لرلو نو د کافر دی ځکه دی پر راضي دی په ویلو باندې اگر که په حکم راضي نو چې دغه نه کفر دی دا شله کټوخي کون کې په دې سره نو د کافر کیږي اگر که په حکم راضي نه وي او دی کې د پنا په سره معذور هم نشي ګڼل کېدی دا په نظام عام علو نو دوستانو د دې نه ځان ساتل پکاري چې موږ نن په دې معاشره کې چې کوم ژوندۍ کو اکثر خلک په غټو غټو ګناهونو باندې فخر کوي د الله او رسول خلاف کوي به وخاندي سیګریټ په لاس کې ټاکو لور کی هغه باندې فخر کوي په ګیره خیر فخر کوي په کفر او شرک باندې فخر کوي نو دا ګور غټ نواقص د ایمان نه دي سره په ایمان نه خلاصيږي اگر کوم منځونه روزي نشي دوستانو خدای کافر دی دو درسم ناقض دوستانو شرک او کفر بد نه ګڼل ان څوک چې شرک او کفر بد نه ګڼي د مشرکین او طواغیت سره دښمنی نه کوي يهود نصارا بد نه ګڼي د مؤمن نه دی اگر چې دی الله عبادت کوي هغه یو ګڼي ځکه مخکې ذکر شو چې توحید الله صحیح کیږي چې اهل طواغیت ته کافر وي د مرتدین ته کافر وي نو الله بس موږ توحید صحیح کیږي دا سره دښمنی وکړي دا توحید د صحت شرط دی نو دا دو درسم ناقض درې درسم ناقض دوستانو موالات او معادات نه کول دا هم د نواقض د ایمان څخه دی چې څوک د اسلام او مسلمانانو سره مینه نه کوي انور سره بغض کوي دا سره هم کافر دی ځکه موالات او معادات د اسلام اساسي ارکان دي چې بغیر دینه اسلام نه صحیح کیږي بلکې د مؤمن سره محبت لازم دی چې هغه سره محبت کې مینه وسکي او د کافر سره بغض لازم دی یو سره د مسلمانانو سره نه مینه کوي نه بغض نو دا هم کافر دی بلکې بغض به د کافر سره کوي او دا رنګي د مسلمان سره مینه کوي څلور درسم ناقص د مړو نه مدد غوښتل یا هغوی ته آوازونه کول دا هم د نواقص د ایمان نه دی چې یو شخص غیر الله ته آواز کوي د نفع او نقصان یا د تمې په نیت باندې لکه یا علی مدد یا رسول الله مدد یا پیر بابا یا ګردی غوث یا سخی صاحب یا عبدالقادر جیلانی چې دا هم کفر او ارتداد دی دا رنګ دا عقیده لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر مجلس کې حاضر او ناظر دی نو دا بغیر د شک نه کافر او مرتد دی
فتاوی اسلامیه معارج القبول تیسیر العزیز الحمید کې د پوره تفصیل ذکر دوستان. 15 ناقص سړی منځ پریدي بالماس کافر دی، ښځه په طلاق ده، د اسلام نه وتلی دی. دا هم د نواقض ایمان یو ناقص دی. پرېښودل د منځ صریح کفر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاة، یعنی په مین د بنده او د کفر کې پرېښودل د منځ دی. په بل حدیث کې راځي بین الکفر والایمان ترک الصلاة، په مین د کفر او ایمان کې پرېښودل د منځ دی. چې منځ پرېښود کافر شي. دی احادیثو کې کفر په الهلام سره یعنی معرف باللام ذکر دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حدیث کې حکم په کفر مرتب کو په مجرد ترک باندې، چې په دې کې به انکار ذکر نه شي چې انکار نه کړي نو نه کافر کینه. دا خبره غلطه ده. لہذا موږ پرې خودل کفر دی بغیر د انکار نه. اگر که د تکاسل او د سستۍ د وجې نه وي، یو سړی مونږ نه کوي سستۍ د دکاندارۍ د وجې نه مونږ نه کوي، یا اسی سستۍ نه کوي، انکار ته نه کوي خو مونږ نه کوي، نو دا سړی کافر دی. انکار ځان ته ناقص دی چې ایمان په خرابېږي، ایمان نه سړی په خلاصېږي، او دا پرې خودل ځان ته. د دې وجې نه شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي چې ان التفريق بين المركن بوجوب الصلاة والجاحد لوجوبها وتكفير الثاني دون الأول إن هذه فروع فاسدة لم تنقل عن الصحابة. يعني دا چې څوک فرق کوي په منځ کوونکو کې، چې څوک په وجوب اقرار کوي او منکر نه وي نو دی مسلمان وي، اگر کوم نه کوي او صرف انکار کوونکی کافر دی. دا فروعات فاسد فروعات دي دوستانو چې د صحابه کرامو نه نقل نه دي. او بل ځای وي پوښه په دې باندې هغه څوک چې د فقهاو نه داوي چې چا اقرار د منځ د وجوب کولو او منځ نه کولو نه دی به نشي قتل دی یا به قتل کیدی شي سره د اسلام نه اسلام مشتره. نو داسې شبهه هغه شبهه ده چې مرجئه او جهامه ته پیدا شوی و. د دې وجنه دا خبره نن وخت کې چې مولیان کوي چې بیلمازه کافر نه دی ځکه د انکار نه دی کړی د مونږ، دا غلطه خبره ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه د دې قول مطابق دا شبهه چې ده دا اسی د جهامه او دارنګي د مرجئه هغه شبهه ده چې هغه به دا شبهه کوله چې نه دی شي نه انکار نه کړي نو کافر کیږي نه. نو که د مونږ نه انکار وکي هغه بیل ناقص دی او دا نه کول دی بیل ناقص دی. نو خلاصه دا چې تارک صلات کافر دی صرف پر خودلو باندې، او دا قید لګول چې انکار یې کړی دی یا نه دی کړی، چې انکار کوونکی به د مونږ کافر کیږي او دارنګي پر خودونکو نه کافر کیږي. نو دا د مولیانو خبرې دي، دا د مرجئه او جهمیه د عقیده ده. سلف صالحین او صحابه کرام د دینه بری ذمہ دي. سلف صالحینو کې دا چې مونږ بچا پرې خود بس ویل کافر دی. 14 نمبر ناقض دوستانو فیصله غیر الله ته. دا هم د نواقض ایمان نه دي چې خپل فیصله تانه تحصیل کشرو ول صالح سپینګیرو ته وړي. ځکه مخکې تیر شو چې تحاکم غیر الله ته کفر دی. د دې وجنه دوی کار کوي په دې معنی چې فیصله وړي طاغوت ته تانه تحصیل او غیرته. نه هر هغه چې فیصله دغه طواغیت ته وړي د کافر وي. او د اسلام ناقض د جمهوریت او دیموکراسي نه دفاع کول دا هم د نواقض ایمان نه دي چې څوک د جمهوریت دیموکراسي نه دفاع کوي. لکه چې نن طاغوتي حکومتونو دین نه دفاع کوي ځکه جمهوریت کفر دی د 500 وجنه. الله فرمای ان الحكم الا لله امر الله تعبد الا اياه، یعنی نه د اختیار د فیصلو مگر د الله سره د امر الله کړی دی په دې باندې تاسو دغه عبادت مکوئ مگر یو الله ته کوي. او په جمهوریت کې فیصلو اختیار چاته وي؟ پارلمان ته وي، پارلیمنت ته وي، اسمبلو ته وي. نو په دې آیات باندې جمهوریت والا کافر دي. نه صالح وجه نور هم شته چې تفصیلی الته تاسو اوریدل شي. اته درستم ناقض دوستانو موجوده کفر قوانین لکه آئین پاکستاني یا قانون اساسي افغانستان یا بل وزیر دستور د عربو دی باندې راضي کېدل دا هم د نواقض ایمان نه دي ځکه چې دا قوانین د کفر دي او دا تواغیت او اکثر خلک پر راضي دي او رضا په کفر دی لکه چې مخکې د آیت لاندې ذکر شو انکم اذا مثلهم. لہذا دا هم په نواقض ایمان کې راځي چې په داسې حکومتونو د دې په قوانینو چوپوالی او سکوت اختیار کړي او که چېرته دوی پر راضي نه وي نو ولې دوی د دې سره د جهاد اعلان نه کوي؟ ځکه 40 کاله د پاکستاني قانون وشو چې ټول مولیان او شیخان په هغې چپ پاتې دي. لہذا دوی پر راضي دي او رضا په کفر دی. نو داسې مولیان بیا کافر او مرتد دي. 9 ناقض دوستانو د کوم شخص یا حکومت یا کوم تنظیم نه یهود نصارا او موجوده طواغیت چې راضي شو نو دغه به کافر دي. یهود نصارا چې چا نه راضي شو نو بس دا کافر دي. یعنی دا هم د نواقض ایمان څخه چې د کوم شخص یا ډلې یا تنظیم نه یهود نصارا خوشاله وي یا موجوده طواغیت دا غینه خوشاله وي نو داسې اشخاص هم کفار دي په نفس د سره. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی هرگز به تان راضي نشي یهود او نصارا تر دې چې ته د دوی تابع نشي. نو معلومه شو چې هغه څوک چې یهود نصارا یا نور کفار او طواغیت نه راضي وي دا هم يهودي او نصراني او طاغوتي مرتد دي او د دوی د دین تابع دي. ځکه آیت دلیل
چې د هغوی د دین تابع نشي نو هغوی به ناراضي کیږي. نو معلومه شوه چې د پاکستاني مرتدین امریکا یهود او نصارا خوشاله دي ځکه دوی د هغوی قانون منلی، د هغوی نه دفاع کوي، بلکې خپل پاکستاني مرتدین وای چې موږ د امریکای سره د فرنٹ لاین اتحادیان یو. نو دوی په خپل شاهدین انفسهم بالکفر دي چې دوی ته اوس هم څوک کافر نه وای، نو د خپل کافر او د کافر نه هم بدتر دی. څلوېښتم ناقص دوستانو، خلکو ته یو خود ساخته قانون جوړول. دا هم د نواقضو نه دی چې څوک کوم قانون جوړ کړي یا یو حد حدود نه جوړ کړي او بیا په خلک ملزم کړي چې هله په دې باندې عمل وکړه او دغه حد او دغه قانون د قرآن او سنت سره متصادم وي. دا هم ارتداد دی دوستانو. الله فرمای ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین. یقینا کسان چې د الله او رسول مخالفت کوي ذلیل کړي شوي دي دوی لکه چې ذلیل کړي شوي وو کسان چې دوی نه مخکې او په تاخیر نازل کړي د موږ آیتونه واضح بیانول او کافرانو دپاره عذاب رسوا کوونکي. امام بیضاوي د دې آیت لاندې لیکي یحادون معنا کوي ای یزعون الحدود، یعنی کسان چې حدود وضع کوي د ځان نه یا یو رواج یا نرخ د فیصلې دپاره جوړوي، نو دوی ته د الله د طرف نه دا ویلی شوي چې ګوره دوی کافر دي او په دې کار د دوی باندې الله عذاب مهین مرتب کړی چې سپک عذاب دی، رسوا کوونکی عذاب دی. دا کسان لره چې د الله د شرع مخالف بل قانون او حد او رواج جوړوي نو دا اشخاص به کافر دي. معلومه شو چې اوسني طواغیت الکافر دي ځکه دوی د الله د دین سره نور قانون جوړ کړی دی، الله دین یې پرېښی دی. بل ځای الله فرمایي ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین. چا چې د اسلام نه بغیر بل دین جوړ کو بل قانون یې جوړ کو نو هرګز به ترېنه قبول نشي او دی به په آخرت کې تاوان والا ونه وي. دا آیت د یهودو باره کې نازل شوی چې هغوی د دین سماوي دعوه کولی، نه موږ د موسی علیه السلام دین باندې عمل کوو، موږ موسویان، خو بیا هم الله د دوی دغه دعوه قبوله نه کړه. نو آیا هغه مرتدین چې خود ساخته قانون لکه آئین پاکستانی جوړ کړی او د خپلې زندګۍ مقصد یې ګرځولی په دې قانون ځان مرداري د هغې دپاره دوستي او دشمني کوي، یا د دوی نه به دا څنګه قبول شي؟ بلکې دوی کفار او په آخرت کې تاوان والا نه به وي په نص د آیت سره. دا 40 نواقض شو دوستانو. نور نواقض هم شته، دا به انشاءالله وروسته بیان شي. الله دې موږ او تاسو له په دې عمل کولو توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.